اور معلومیږي چې بیا لېږو اور معلومیږي خامخا به ګور ته ځما د ټول سلامي ما له طرفه د ما خو خپل نوم حمیدالله ده او ماشاءالله دې خوږیاڼو ته په چکر راغلي یو خوږیاڼو ته په چکر راغلی د کومې سیمې څخه راغلی یاره موږ خو راغلي یو روجانه پکتیا نه د پکتیا څخه د خوږیاڼو د سیمې لپاره روجانه ماشاءالله ډېر ښایسته ځای ده ډېر ښایسته انجوی مې وکړه خاندو په دغه چې دغه ما سره ولاړ چټي خاندم چټي خاندم چټي بیټي وو د خندا شیم خو نه د خولې په طریقه کوم دغه خولې دی خاندم بل پورا بنا کې و د یارانې خبر ډېرې ګرانې دي نه او دا زړه مې واخلې سپوته کېږدی چې زه په داسې بې وفا مینېدمه ډېر ښکلی او ډېر ښکلی د خپل جانان نه به مو چکه واخلو د زړه درمان نه به مو چکه واخلو له کوم ځای راغلی موږ د ننګرهار نه راغلي وو د ننګرهار نه موږ خواستم کابل نه دا خوږیاڼي دي که نه دا ننګرهار نه دې وویست دا دې ویستل شو که نه د ننګرهار د کوم ځای نه راغلی دویمې ناحیې نه تر حاضرې خودم را لارن دا صبر مخلوقا لگ میرو یو سے یا پریک دے چٹو لے جے نکے و جاڑے یا پریک دے چٹو لے جے نکے و جاڑے او کٹ میں دکلے او پاکوسو یو سے هر ډله کې یو ملګری داسې وي چې کار نه کوي بالکل کنه او فرمایشونه بیا ټولو نه زیات هغه مې دغه یو مرګلی دی چې کار بیخي نه کوي او فرمایشونه کوي مالګه پکې کمه ده دا کمه ده دا مرګلی مې دی او دنه زه ډېر تنګ راغلی یم په مرګلو کې دنه زه تنګ راغلی یم وروره څه مو تیار کړی غرمې دپاره ولا لږ سم تیار راوړي او دیګ باندې ده اوس هم وریجې هم تیارې کړي دي چرګوړی دی سلاد ملاد دي بس دغه شیان هم تیار کړي که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ
السلام علیکم درنو قدرمنو لیدونکو، دا د یو ځل بیا زه نظیر صادق د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. نن به نو د ښار څخه لرې د شور څخه لرې د خوږیاڼو سیمې ته ځو، هغه سیمه چې ډېر زیات ښکلې یخ آب و هوا لري، ښایسته چینې پکې بهیږي. دلته به د خلکو سره مرکې وکړو، د چینو ویډیوګانې همدارنګې ښکلې او په زړه پورې منظرې به تاسو ته نندارې ته وړاندې کړو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې مو ملتیا وکړئ. نو لیدونکو ګورئ چې د هیواد د سټایلیش ځوانانو منځ کې ناست یم او د دوی د زړه خواله به هم تاسو سره شریک کړم. سلامونه. وعلیکم السلام وروره، څنګه یې جوړې؟ الحمدلله. که لیدونکو ته خپل نوم ووایې. مینوالو ته دې ټول سلام یې ما له طرفه. د ما خو خپل نوم حمیدالله ده او ماشاءالله دې خوږیاڼو ته په چکر راغلي یو. خوږیاڼو ته په چکر راغلی. د کومې سیمې څخه راغلی؟ یاره موږ خو راغلي یو روجانه پکتیا نه. د پکتیا څخه د خوږیاڼو د سیمې لپاره. اور جانه ماشاءالله ډېر ښایسته ځای ده، ډېر ښایسته انجوی مې وکړه. په دغه لاره کې که اوس دا راته ووایي چې ډېر اوږد مزل مو کړی که نه؟ والله ډېر اوږد مزل و. یو نیم ملګری په لاره کې حتما یې داسې وي چې بیخي ګپ شپ نه لګي، موبایل یې او دی پوه شي. تاسو په ډله کې داسې څوک و؟ والله ستا خو پوه شوې شرالي ځوان و پوه شي. دی ماشاءالله ډېر ښایسته طبیعت و، ښایسته ګپ شپ یې لګاو. اوس ما خو درته وایي چې هغه کوم ملګری چې ګپ ونه لګاو بیخي هغه شاټ و څوک و؟ هغه اسلم خان و پوه شي. نسته اسلم خان نو تاسو سره ګپ و ډېر غلی ناست و، ګپ شپ یې نه ویسته. د دغې ساحې په اړه څه احساس لري همدا اوس څه رقم ساحه وه؟ یاره ماشاءالله ډېره ښایسته ساحه دی. موږ خو خپله ډېر زړه کې خلاص د ملګري دي، تره زمن دي، چکر د پوه شوې، ګپ شپ یې دي، لډو ده ماشاءالله ډېر ښایسته ساعت کې تېر څه. یعنې لډو مو هم میدان کېښې، هغه لوبه مې هم په تاسو خراب. نه نه کومه خبره نه ده پوه شوې. تا دې الله ژوندی لري. مننه. ژوندی اوسئ. بل ملګری ده له ده سره به هم پوښتنه وکړو. سلامونه. وعلیکم سلامونه. مننه ستاسو کوم چې دې چې پورې تکلیف راوړ موږ ته مننه. راغلی. قربان دې شم. لیدونکو ته نوم ووایئ خپل. نوم مې لال حسرت ده او تعلق د پکتیا ولایت نه لرم. حسرت صاحب هم نو د پکتیا څخه راغلی دی. څه مو تیار کړی د غرمې لپاره؟ بس غرمې لپاره خو دیګی بس تیاریږي انشاءالله، په تیارېدو ده. نو بس دا څه مو تیار کړی د غرمې لپاره؟ وخه د وریځې دي او مثلا سامانونه دي خو یعنې هغه برابر کړی دی خو ته لا خبر هم نه یې. نه نه زه ډېر نه یم، زه بس دلته خپل چکې ته ناست وم. که اوس ما خو پوښتنه داسې کوله که نه چې هره ډله کې یو ملګری داسې وي چې کار نه کوي پوه شوې؟ زه بېکاره ملګری یم که نه خپله پکې راغلی. نه دوی اجازه راکړه وایي ته بس دلته قرار واړوه. باور خو مې نه شي. والله بس دوی ټول اجازه راکړه ما زه کار وکړم. د تا نه بغیر هغه کوم ملګری مو د چې امرونه ډېر کې دا کار داسې کوي هغه هغسې کوي او بس خپله کار نه کوي او اول امر والا خو زه اول امر والا خو زه یم چې دلته ورته ناست یم. او بل احمدالله د احمدالله ډېر امرونه کوي پوه شوې، هلکان نه پرېږدي. څه به درنه وړو ډالۍ بیت ټپه؟ نو په دې کې خو به بخښنه درنه وغواړم. کومه جالبه خاطره لري لیدونکو سره شریک کړه؟ یاره دې کې پاتې درته راسمه. چې دې ټولو کې پاتې راشي نو یو پیغام خو به لرې چې نورو لیدونکو ته یې ورکړې. پیغام مې دا پیغام ده لیدونکو ته چې بس ښه ژوند وکړئ او خپل تعلیم وکړئ
بس یو نیمه ورځ داسې ته پرې ورځ وي پوه شوې لاړ شئ چکر ووایي وګرځئ منطقې وګورئ پوه شوې نور همال طرفه ټولو لیدونکو ته په دلو دلو سلامونه بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو له ځوانانو سره یو ځای ناست یم. دوی هم د چکر او د تفریح لپاره دغه ښکلې او جنتي سیمې ته راغلي دي. جنابه سلامونه. علیکم سلام، تاسو ته ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه، ښه راغلاست. خو باید زه هم درته دواړه میلمانه یو. ډېره مننه عباس. کور مودان که لیدونکو ته خپل نوم ووایې. نوم مې قاسم ځلاند دی، فعلا د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل یم او د ننګرهار ولایت بیرسود ولسوالۍ نجم الدین اخندزاده کلي اوسېدونکی یم او پلرنی ټاټوبی مې محمد رضا دی. ډېره زیاته مننه. که د دغه چکر په اړه راته وایي څنګه مو اراده وکړه چې دغه سیمې ته راغلی، زړه مو وکړه چې له ښاره دومره لرې دې ساحې ته راشئ؟ ولا زمونږ چکر د دغه نورو ملګرو ځکه دلته موږ ملګري وکتل چکر ته راغلي، د دوی په پرتله یو څه ځانګړی چکر دی. زمونږ توفیر لري. ما سره دا ناست ملګرو کې چې دي دا د کورس شاګردان دي او د کورس استادان دي. موږ مدیر صاحب او استادانو دغه پلان نیولی چې انشاءالله دغه شاګردانو دپاره چې دغه د شاګرد او د استاد ترمنځ کوم واټن دی یا د شاګردانو په خپلو منځو کې لږ مینه زیاته شي، دوی دغه ذهنونه یو څه ریفریش شي، په دغې خاطر باندې موږ چکر برابر کړو. دوی ته هم پلان نیولی او بالاخره په دې وتوانېدو چې نن به دغه یو چکر را برابر کړو راغلو. نو غرمنۍ ټیم ده او غرمه ده، څه مو تیار کړی د خوراک لپاره؟ ولا مونږ خو ځان سره ځانګړی اشپز راوړی چې زمونږ ټول کلي ته هغه اشپزي کوي. مطیع الله استاد نومیږي او ډېر مشهور کراکاریم لري، بس هغه راغلی دی او مال د خدای دی، یو 10 چرګان هم راوړي دي او هر څه هم راوړي انشاءالله. بس هغه لګیا دی اشپزي به کوي. خو زه وایم چې دغه د ده اشپزي به لږ خوندوره په دي چې د سهار نه یې ښه وږي کړي او چې په ولږه کې هر شی به سړي ته مخې ته کېږي هغه بیا خوند کوي. یعنې د خبرو څخه د دا معلومیږي چې موږ هم همدلته خپل بستره واچوو. نه که ته بستره وانم چې زه دې نه پرېږدم چې ته لاړ شي. کور دې ودان. راځه اوس تاسو خو اشپز هم ځان سره راوړی ده، خو بیا هم په دې ملګرو په انډیوالانو کې د چکر په وخت کې حتمني یو ملګری داسې وي چې هغه بیخي کار نه کوي او ډېر فرمایشونه کوي. هغه نو ستاسو په ډله کې څوک ده؟ یاره زه خو وایم چې فرمایشتونه هم زیات کوي او کار ما خو لا تر اوسه یو هم نه دی لیدلی چې کار یې کړی. بس زه لګیا یم ټول کارونه کوم که نه کار خو دا یو هم نه کوي. خو که رښتیا درته وایم هغه زه یم فرمایشتونه کوم ټولو ته بس ګرځم پې او کار نه کوم. الحمدلله خپله په هغه کس شخص کې راغلی. او بس حقیقت در سره وایو. ډېره زیاته مننه. راځه په وروستۍ کې به څه ډالۍ درنه واورو. ډالۍ خو به درته ترنم درته ونه کړم، خوند به وکړي، بلا خوند به د ترنم نه مخکې زما یو څلوریزه ده که نه لنډ بیتونه زما خپل دي چې بوی د لونګ ښه دی، ځوان غنم رنګ ښه دی. بوی د لونګ ښه دی، بوی د لونګ ښه دی، ځوان غنم رنګ ښه دی، خلک ګلاب خوښوي، زه وایم بنګ ښه دی، خلک ښایسته صحیح دي، قسیم بدرنګ ښه دی. ډېر غزل به درته ترنم کما تر حد ری
خود دومره لاره نه ده یا صبر مخلوقه لږ مې رویوسی تر حاضرې خو دومره لاره نه ده صبر مخلوقه لږ مې رویوسی یا پرېږدی چې ټولې جنکۍ وژاړې یا پرېږدی چې ټولې جنکۍ وژاړې او کټ مې د کلي او په کوڅو یوسی صبر مخلوقه لږ مې رویوسی یا د مرګ نه مخکې یې لیدل غواړمه یا د مرګ نه مخکې یې لیدل غواړمه ما د یارانو او تر قبرو یوسی صبر مخلوقه لږ مې رویوسی او چای پلو لیدلی نه یو اوس په پردې مالت کې غواړي خیراتونه او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي وما په بې ننګه خلکو مسپاره میانه ورا معلومیږي چې بیلیږو ورا معلومیږي خامخا به ګور ته ځما و در سره اوس مې قدر نشته و بیا به زما په مرګ ډېرو کې ویرونه یک څوک کوي درنه پوښتنه زما یا ته ورته وایه چې نو پېژنم خو یو رقیب ته دا په جار ووایه چې زه ساګیر له تا نه ښه پېژنم. ډېره مننه تور د زیاته مننه کور مو ودان تاسو ته ښه چکر او ښه میله غواړم. مننه ډېره زیاته مننه له تاسو څخه چې دلته راغلی او له موږ سره مو دغه لنډه مرکه وکړله. نو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله چې موږ به همدلته بستره واچو نو بسترې ته خو ضرورت نشته ځکه ډېره ښایسته موسم دی که نه همداسې او بس همدلته به له موږ سره غرمه هم له خیره وکړئ او بس بیا موږ به هم ځو تاسې به هم له خیره لاړ شي. قربان مو شم انشاءالله کوم بیرته در باندې راتاوي. ډېره مننه هر کله راشي. آباد زه به یو څو بیتونه ووایم نوي مې لیکلي دي. د خپل جانان نه به مو چکه واخلو د زړه درمان نه به مو چکه واخلو د خپل جانان نه به مو چکه واخلو د زړه درمان نه به مو چکه واخلو په نفرتونو باندې نه ارزي نور افغانستان نه به مو چکه واخلو. ډېر ښکلی ډېر زبردست. په نفرتونو باندې نه ارزي نور افغانستان نه به مو چکه واخلو او دا چې هیواد مو ښه په امن ساتي دا چې هیواد مو ښه په امن ساتي داسې پاسبان نه به مو چکه واخلو او چې په زړه کې لږه مینه راشي چې په زړه کې لږه مینه راشي له هر افغان نه به مو چکه واخلو. ډېر ښکلی. چې حلیم یاره دا نفرت یوسي چې حلیم یاره دا نفرت یوسي داسې باران نه به مو چکه واخلو. ډېره زیاته مننه. بس ته د دې منظرو څخه خوند واخله او موږ درنه لاړو. خدای په امان. تاسو ته ښه خپرونه غواړم. مننه.
بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. څو نور هیوادوال دي دوی هم راغلي دي د چکر لپاره. له دوی سره به څو خبرې وکړو چې دوی له کومه ځایه راغلي دي او دغه چکر کې څه تیار کړی. سلامونه. وعلیکم سلام ورو جوړ په خیر. مننه ډېره زیاته. دا خاندې ولې؟ خاندو په دغه چې دغه ما سره ولاړ دي چټي خاندم. چټي خاند؟ چټي پیټي وو. د خندا شی خو نه ده، خولۍ په سري خولۍ خولۍ دی خاندم دغه جوړ کړی. نوم مبارک د کلیدونکو ته ووایه. نوم مې حبیب جبار خیل ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او راغلی و فامیلو نه. ډېره زیاته مننه. فامیلو څخه راغلی. څه پلان مو نیولی، څه مو تیار کړی؟ پلان مو دغه ده چې جمعې ورځ وه، کور کې مو کارونه روان کړي وو. بس دغه جمعې ورځ وه، موقع وه، چوټي وه. مونږ هم راووتو په چکر باندې. وزیر صفت خلکو کړی و چې مونږ راغلو نو واقعا ښایسته ځای ده. څومره هغوی کړل هغې نه دوه چنده ښایسته ده. یعنې په وزیرو کې کومه سیمه، کومه ساحه، کومه منظره، کوم یو تا ته ډېر په زړه پورې و؟ په زړه پورې خو دا ایله نه چینې وې، چینې ښایسته په زړه پورې وې. نور خو ګرځېدلې نه یو چې راغلم دغه ځای کې کېناستو. له خیره دې نه بعد به د ډوډۍ سیسټم برابر کړو وګرځو. له خیره یعنې ګیج فول کوئ؟ ګیج فول کوو ټول په نار راغلي. ملګري ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم هجرت الله هجران ده، د ننګرهار ولایت او فامیلو څخه راغلی چکر ته وزیر. هجران صاحب له فامیلو څخه راغلی ده. شاعر خو به نه یې؟ نه شاعر خو نه یو. بیخي شعر سره دې نه لګېږي؟ داسې عاشقي نه لکه شعر سره مو لګي. شوقي پر اړه لري چې عاشق نه وي شعر نه به وایي نه به یې لیکي. والله زیات شاعرانو ګورې ټول عاشقي کې ناکام شوي دي له شعر نه، او موږ دا اوس پکې کامیاب یو. دا څه وایه، بیا خو د مزې دي. نو څه غټه غوندې ونه وایه انډیواله. والله زه پکې څه نه وایم. که نه هغه حقیقتونه نه راسپړې نه؟ بس نه راسپړ، همدغسې ښه ده. راځه لیدونکي دې ګوري هغوی ته څه پیغام، څه ډالۍ لري. هغوی ته پیغام لرم چې جمعه ورځ خامخا کوم یو ساحې ته چکر ته لاړ شي، لیدنه وکړي چکر، دا تفریح وکړي، ذهن آرام شي. ذهن آرام کړي. ډېره زیاته مننه چې خپله هم راغلی، موږ ته د هم مرکه کې وخت راکړه. کور د ودان آباد اوسېږي، ژوندی
بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. نو د چینې غاړه او د چینې سر کې بیا داسې یوه ساحه ده چې د ملګرو پکې سترنجي اچولی ده، چای ده ورسره بادام ایښې او دوی هم له ژونده خوند اخلي. دوی سره به هم یو څو خبرې وکړو. سلامونه. وعلیکم سلام محترم، ښې جوړې. ډېره زیاته مننه. نوم مبارک مو؟ عبدالرحمن. عبدالرحمن. تخلص نه لرې؟ ولې نه عزیزي، سرګردان. سرګردان، عزیزي او داسې نور. او داسې نور. له کوم ځای راغلی؟ موږ د ننګرهار نه راغلي وو. د ننګرهار نه؟ موږ خو اسم کابل کې ولاړ یو. نه دا خو ګیاڼي دي که نه؟ دا ننګرهار نه دې وویست؟ دا دې ویستل شو که نه. د ننګرهار د کوم ځای نه راغلی؟ دویمې ناحیې نه. د دویمې ناحیې نه. نو د ښار رش او ګرمي او د رکشو ټولو څخه تښتېدل؟ هغې نه راوتښتې دغه یخ ساحې ته راځو. څنګه فضا ده دغلته؟ ولا ډېره ښایسته فضا ده. که وګورې شنه چمنونه، ښایسته اوبه، نو شابېر څه پراته دي. نو لیدونکي د ګوري دوی لپاره څه ډالۍ لري؟ زه یو ټپه به ورته وکړو. نو په مینه یې اورم. وای جینۍ واده شوه لورې وشوه، لکه سپوږمۍ پهغې کې ستوری ګرځوینه، چې دا کلا مې خوا کې ناست وې، وزه د ننګرهار د والي څه پروا لرمه، پیل پوره بینه کې و د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه، او دا زړه مې واخلې سپوتی کېږدی، چې زه په داسې بې وفا مینېدمه. ډېر ښکلی او ډېر ښکلی. درنو قدرمنو لیدونکو، یا ځل بیا د څو خوش اخلاقه او ګپ شپي هېوادوالو منځ کې ناست یم چې دوی ته مې خبره وکړه چې مارکه نو ښه په خوشحالۍ سره ووایي چې راځه که نه. نو خبرې به ورسره وکړو. سلامونه. وعلیکم السلام وروره، ښه جوړ پخیر راغلی. ډېره زیاته مننه. که لیدونکو ته خپل نوم مبارک ووایه. زمان مې نوم دی، د خوږیاڼو ولسوالۍ یم. د خوږیاڼو ولسوالۍ او نوم دی؟ نوم مې زمان دی. زمان. نو چکر ته راغلی څه احساس لري؟ دلته چکر ته راغلی یو، مرګلو سره راغلی یو، ټول مرګلي خپل خپلوان تر زویم پاکستان نه راغلی چکر ته راغلی دلته. او خوږیاڼو ډېره ښایسته سیمه ده واقعا، او ټول ښه ښایسته ځوانان دلته راځي چکر له. دا د چکر ځای دی واقعا چې سیمه خو ډېر زیات ښایسته او په زړه پورې سیمه ده. تاسو لکه چې ډوډۍ هم وخوړه؟ او موږ ډوډۍ وخوړه، او که تاسو خورئ تاسو لپاره هم ډوډۍ شته. نه مننه، خو خبره مې دا کوله په دغه کې چې کله ډوډۍ تیاروئ تاسو هر ډله کې یو ملګری داسې وي چې کار نه کوي. بالکل که نه؟ او فرمایشونه بیا ټولو نه زیات هغه مې دغه یو مرګلی دی چې کار بیخي نه کوي او فرمایشونه کوي، مالګه پکې کمه ده، دا کمه ده، دا مرګلی مې دی. او دنه زه ډېر تنګ راغلی یم، په مرګلو کې دنه زه تنګ راغلی یم وروره. دا ولې علت څه شی ده؟ دا اصل کې پهلوان دی، خوراک ډېر کوي او کار د روپۍ نه کوي وروره. دا فرمایشونه زیات دي. څه جالبه خاطره لرئ چې لیدونکي ته یې ووایې؟ کومه مثلا ژوند کې د جالبه خاطره ده، فکایي ده، بیت ده، یو ټوکه راته وایي؟ ولا زه راشم کولی دا ترز به مې کېږي، دا څونه ما دا ته وکړه ټوکه. یاره تا ته چې ګورم که نه او د قوارې ته دې ګورم شعر به ته وایم. خبره کوم هسې چې د قوارې ته مې دې وکته
دا سړی خو منیر بنیر غوندې شکل لري. یاد شو دا به شعر وایي. زه به شعر وایم. نوم به دې ووایه اول. نوم مې سپین خان دی. د خدای خوږیاڼو وزیر و هغه وسم خیلو او ټاپه خودونه چې خو شعر به ورته وایم د نظره مې هزار مخونه تیر شو د نظره مې هزار مخونه تیر شو ستا په سترګو کې دا تور څه عجیبه دي. ډېر زبردست. بل به درنه وورو. بل خو بس دغه یو شعر نشم ویلی ټاپه بیخي نشم ویلی. نه ویلی نشم. یو ټپه ورته وایه خیر دی. درنو لیدونکو، واقعا چې ستاسو د خوشحالولو لپاره مو ډیر زیات زحمت وویستو. د ډیرو درنو ملګرو سره چې د فرانسې څخه د لندن څخه راغلي ول مرکې مو وکړې، خو متاسفانه چې څه تخنیکي ستونزه پیدا شوه او د هغو ملګرو اوازونو کې مشکل پیدا شو، خو بیا هم په چاټونو کې به هغوی ټول راځي. نور ملګري مو راایثار کړه، د نورو ملګرو خواته ورغلو، د دوی سره به خبرې وکړو. سلامونه. وعلیکم سلام. وروره ښې جوړې؟ ډېره زیاته مننه. که لیدونکو ته خپل نوم ووایه. نوم مې خاکسار جبارخیل د چمتلې اوسېدونکی، اصلي اوسېدونکی د حصارک، اوس فلحال په چمتله کې اوسېږو. نو خاکسار صاحب څنګه دې سیمې ته راغلی ده؟ والا نن د جمعې ورځ وه او زړه م ښه کړو، چکر ته راووتو وزیرو په طرف. موږ ویلې لږ به چکر ووهو. چکر وهې؟ څه مو تیار کړی غرمې دپاره؟ والا لږ څه م تیار راوړي او دیګ باندې ده، اوس هم وریجې م تیارې کړي دي، چرګوړی دی، سلاد ملاد دي، بس دغه شیان هم تیار کړي. په هر ډله کې د چکر په وخت کې یو داسې ملګری وي که نه چې درته وایي دیګ داسې که او دا هغسې که، خپله کلار ناستې خو بیا خوراک وخت کې ټیټ وي. دا څوک ده؟ متاسفانه خپل استاد مې ده چې هېڅ مې نه پرېږدي کار ته، عمر استاد. او بل دریش خان په برخه کې رحمت ده راسره چې اوس هم هلته مخامخ ولاړ ده او ډېر ګپ لګوي او خوراک یې راسره ده ورور ده شفیق. شفیق خان خو واقع چې نو د باډي نه ښکاري چې د خوراک سړی ده. والا د کار نه ده او د خوراک ده. لیدونکي دې ویني دوی دپاره څه ډالۍ لرې؟ بس یو شعر یو بیت به ورته ډالۍ کړمه. وایي لا تر اوسه یې ماغزه په کلار نه دي، لا تر اوسه یې ماغزه په کلار نه دي، چا چې موږ سره وهلی سر په سر. واو ډېر زیات زبردست. تاسو ته ښه چکر او ښه بنډار. مننه ورور، ژوندی اوسئ. هر کله نو درنو لیدونکو، همدا اوس د وزیرو په پیرخیلو سیمه کې هغه سیمې ته راغلی یم چې ساحه یې هم ښه ډېر پراخه ده او واقعا چې ډېر زیات یخې اوبه دي او بیل کیف او بیل خوند کوي دغه سیمې کې چې څوک ولامبي دغه ساحې ته د سیاحت او چکر لپاره راشي. هڅه مې وکړو چې دلته له څو ملګرو سره وغږېږم، دوی لامبل. تاسو شاټونو کې ګورئ چې دوی همدغلته مصروفه ول، خو
متاسفانه چې موږ راغلو نو د کامرې څخه مخکې او د کامرې پر وړاندې خبرې ونه کړې نو دوی رانه لاړل خو زه یوازې یم بیا هم تاسو باندې د دغه چینې مکمل ننداره کوم ټول چینه در باندې ګورم چې دغه اوبه له کومې ساحې څخه راوځي او کوم مسیر باندې روان ده او څومره اوبه بیا ترې راوځي دا به ټول نو درنو او قدرمنو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو سیمه کې مو جوړه کړې او تیاره کړې وه. هیله ده تاسو هم د وطن له دې ښکلاګانو منظرو او د هیوادوالو له خبرو پوره خوند اخیستی وي. تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا زه نظیر صادق او د کامرمینۍ په چارو کې واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو. په لوی او بخونکی سختن تعالی مو سپارم. د خدای په امان. که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ.